د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي آیا په رښتیا هم پخواني سیاستوال دې ته تیار دي چې خپل هیواد افغانستان ته راستنه شي؟ د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ټول کولی شي خپل هیواد ته راستنه شي او هر ډول ضمانتونه یې موږ ټولو ته عمومي عفوه کړې او لا هم پر خپل ځای ده. هغه ویلي په رښتیا هم ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني دې ته تیار دی چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. امیر خان متقي هم د دغې په اړه تازه څرګندونې کړې دي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په یو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غني ممکن د افغانستان سیاسي بهیر ته راستون شي. متقي په خپل بیان کې دا نه و څرګند کړی چې غني په د رسمي راستنېدو لپاره کله او څنګه پلان لري، خو هغه دا ټینګار وکړ چې د افغانستان ټول سیاسي شخصیتونه به چې په پخواني حکومتي دور کې شامل و یو ځل بیا خپل هیواد ته راستنېدلی شي. د یادونې وړ ده چې ډاکټر اشرف غني د 2021 کال په اګست کې د طالبانو تر کابل نیولو وروسته له هیواد څخه فراري شو او له هغه راهیسې یې د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه ډېر شایعات او اوازې روانې دي. متقي په دې خبره کې د ډاکټر غني د راستنېدو نیت تایید کړی چې د هیواد لپاره به یو ستر ګام وي. د طالبانو حکومت وزیر همداراز وویل چې د سیاسي یووالي او جوړجاړي په هدف به ټول پخواني سیاسي مشرانو سره همغږي وکړي ترڅو هیواد د ثبات لپاره کار وکړي. دا څرګندونې د دې څرګندونو په شرایطو کې راغلي چې افغانستان د سیاسي وضعیت راتلونکي حل لارې لپاره د پخوانیو سیاستوالو او نخبګانو یو ځای راتګ اړین دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو تر بیا ښې چارې.